آیا صرف د دې لپاره چې خلک به په قسمونه کوي؟ الله تعالی دا یو میسج را لګلې، دا میسج د قرآن یو نوم دی رسالته. دریم حق عزیزانو د قرآن هغه دا دی چې قرآن کې تدبر کول، سوچ کول په دې قرآن کې هغه اله کېږي چې انسان د قرآن ترجمه زده کړي. زما عزتمند ورونو، قرآن صرف د دې دپاره نه دی چې سړی تلاوتونه هم کوي. حسن بصري رحمه الله به فرمایل وی نزل القرآن للتدبر، قرآن الله د دې دپاره نازل کړی چې خلک پکې سوچ او فکر وکړي، د ده مطلب زده کړي د دې کتاب. خو فجعلوا تلاوته، نو خلکو صرف دی تلاوت ته مقصد د قرآن وویله. تلاوت صرف مقصد د قرآن نه دی عزیزانو، اجر درته میلاویږي. داسې نه چې د قرآن په تلاوت کې اجر نشته، اجر شته، خو مقصد د نازلېدو د قرآن دا دی چې موږ د قرآن په مطلب باندې ځان پوه کړو. ځکه دا قرآن مخکې موږ وویله دا د هدایت کتاب دی، هدل للمتقین دی، لا ریب فیه. نو چې د هدایت کتاب دی، په دې کې ما ته ټولې مسلې بیان شوي دي، ما انسان ته، ما مسلمان ته، چې ته به څنګه مونځ کې، څنګه به روژه نیسې، څنګه به د مور و پلار سره اخلاق وي، ګاونډیانو سره حکومت به څنګه چلوي، عوامو سره به څنګه تعلق ساتي، ګاونډیانو سره، خپلو خپلوانو سره کورني اخلاق به ستا څنګه وي، دا ټول په دې قرآن کې شته دی. دې وجې نه عایشه رضی الله عنها نه چا تپوس وکړو چې د نبی علیه صلات وسلام اخلاق مبارکې که راته ووایي. هغه ورته وویله وایي کان خلقه القرآن، د نبی علیہ السلام اخلاق هم د قرآن ته ګوره. یعنی قرآن کې د منځګزارو ذکر دی، نو پیغمبر منځګزارو، د روژهدارو پیغمبر روژهدارو، د حج کوونکو، د نیکو اعمالو کوونکو، ښه انسان او خوش اخلاق او بد اخلاق نه او صبر کوونکي او شاکرو، دا ټول په دې قرآن کې موږ ته ذکر شوي چې داسې وکړه. نو دې ته ویل کېږي عزیزانو تدبر، سوچ کول، او دا کېږي اله چې سړی د قرآن ترجمه زده کړي. نو زما عزتمند ورونو، الله تعالی دا یو میسج را لېږلی، دا میسج دی د قرآن یو نوم دی رسالته. قرآن میسج دی د الله د طرفه یو خط دی، او موږ مسلمانان څومره بې پروا یو، څومره بې وفا یو د رب العالمین سره چې الله زموږ د هدایت دپاره دا عظیم کتاب را لېږلی، او زموږ 80 کاله عمر وي، 80 کاله عمر وي، 80 کاله، 50 کاله، 40 40 کاله، او موږ چرته هم دا قرآن راوانه خلو. په خپلو بچو باندې اعلی تعلیمونه کو، په هغې پیسې لګو د دنیا د مقصد دپاره، خو چې الله زمونږ ته اصلاح دپاره، زمونږ د کامیابۍ دپاره یو ښکلی کتاب را لېږلی، دې ته زمونږ د دې دپاره زمونږ سره بیا وخت نه وي. زما عزتمندو په دې سوچ پکار دی چې دا حق د قرآن مونږ ادا کړی که نه. قرآن نازل شوی او د دې دپاره چې دې کې سوچ او فکر وکړي سړی، د توحید عقیده خپله کړي، د شرک نه براعت، د بدعاتو نه براعت، د ګناهونو نه بیزاري، د حرامو نه بیزاري، د ظلم نه، د قتل نه، د خیانتونو نه، دروغ، بهتان، غیبت، چغلخوري، ریاکاري، سمعت، شهرت طلبي، کبر، غرور، حسد، کینه، بغض، عداوت، دشمنی، بد اخلاقی، بې صبري، دا ټول ګناهونه د دې ټول نه موږ قرآن منع کړي یو. موږ ولې کوو؟ ځکه موږ په قرآن نه پوهېږو عزیزانو. نو قرآن مقصد هغه څه شی دی؟ سوچ کول، ځان پوهول، تدبر کول په دې قرآن کې. الله قرآن کې فرمایي کتاب انزلناه الیک، اے پیغمبر دا عظیم الشان کتاب دی چې نازل کړی دی مونږ ته اے پیغمبره، مبارکون د برکتونو نه ډک کتاب دی، ټول برکتونه دي، په ویلو کې ثواب دی، په اورېدلو کې اجرونه دي، په عمل کولو باندې په دې قرآن باندې، په عمل کولو کې په دې قرآن باندې تا ته جنتونه ملاویږي، اجرونه ملاویږي. نو ټول برکتونه دي. د څه دپاره دا کتاب نازل کړی؟ رب العالمین فرمایي آیا صرف د دې دپاره چې خلک به پې قسمونه کوي؟ آیا صرف د دې دپاره چې د ناوې د سر د پاسه د تبرک او د برکت دپاره هغه تېرول؟ آیا صرف د دې دپاره چې موږ یې په اوچتو هغه الماریو د پاسه په کورونو کې کېدو؟ آیا صرف د دې دپاره چې د ریخمو په کپړو کې دا قرآن تاو کو؟ نه 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 نه، د دې دپاره قرآن نه دی نازل شوی. الله یې مقصد بیان کړی لیدبروا آیاته،
چې دا انسانان سوچ او فکر وکړي د قرآن په دې آیاتونو کې د دې معنی زده کړي د دې ترجمه زده کړي او په دغه سوچ باندې الله ته ځان ورسوي نو تدبر کول په دې قرآن کې الله قرآن کې هم داسې فرمایي افلم یدبروا القول ولی دا خلق قرآن کې سوچ نه کوي افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها ولی سوچ او فکر نه کوي د قرآن کې کنه د زړونو ته تالې لګېدلې نو زما عزتمند ورونو وخت تیر نه دی لا مونږ سره وخت شته لا مو سترګې کار کوي وګونه اوریدل کوي ژبه عمل کوي ژبه حرکت کوي لاسونو کې طاقت شته خپو کې طاقت شته دماغ هم کار کوي نو دی قرآن ته ټیم ورکول پکار دی دا قرآن زده کول پکار دی زما عزتمند ورونو چې دی مقصد کې من کامیاب شو سو مقاصد شو عزیزانو سو حقونه شو د قرآن اول حق د قرآن دا دی چې قرآن باندې ایمان راوړل دویم دا دی قرآن زده کول د تلاوت کول اوریدل حفظ کول دریم حق د قرآن دا دی چې هغه مونږ او تاسو د قرآن مطلب زده کو چې مطلب د قرآن سره مطلب زده کیږي په ترجمه سره